کله یوازې تنها کوټې ته دننه سه او دا دروازه په خپل ځان پسې بنده کړه، مسله اواره کړه او د الله په حضور کې په اخلاص باندې 2 رکعاته لمونځ وکړه. 2 رکعاته لمونځ وکړه او بیا د هغه بعده درود شریف ووایه او د الله ذکر او اذکار وکړه یا یو لږ تلاوت وکړه. د هغه بعد د لاسونه پورته کړه د الله په حضور کې او د لاسو وګوتو ته ګوره او توجه د الله پر ذات باندې او په سوچ کې دا راوله پروردګاره ته هغه ذات چې ابراهیم علیه السلام دی په غور کې بچاو کړي، ته هغه ذات چې موسی علیه السلام دی په اوبو کې بچاو کړي، ته هغه ذات چې یونس علیه السلام دی 40 شپې د مایې په نس کې محفوظ وساتئ، ژوندی دې راوایستې. پروردګاره ته قادر ذات یې. یا الله زما یو ډېر کوچنی مشکل دی، پروردګاره هغه مشکل په تا باندې حل کړي. یا الله زما یو دعا ده چې هغه ته قبلولی سي. یا الله زما یو حاجت دی چې هغه ته راپوره کولی سي. او پروردګاره ټوله دنیا کې بل داسې څوک نشته چې هغه دې زما مشکل را حل کړي، زما حاجت دې راپوره کړي. یا الله یوازې ته ذات یې چې هم تا څخه غواړم او ته به دا مشکل را حل کړې. داسې د الله مخې ته وژاړه لکه یو ماشوم چې مور پلار ته ژاړي او یو شی ځینې غواړي. د الله ته ووایه چې پروردګاره دغه دعا تا څخه غواړم، دغه شی تا څخه غواړم، هم ته به یې راکوې، ضرور به یې راکوې. پروردګاره بس تا ته مې لاس غوړولی، یا الله اوس دغه لاس به خالي بېرته ماته نه راکوې، دې کې به خامخا چې کوم شی غواړم هغه شی به راله راکوې. چې کله د الله څخه په نیاز باندې د الله څخه په ډېر ښایسته انداز باندې چې کله ته دعا وکړې، یقین وساته دا دعا به دې الله ضرور قبوله کړي، ځکه الله غواړي چې زما بنده زما و طرف ته راسي او په مینه باندې زما سره څو خبرې وکړي. دغه لمونځ کول دا هم د الله سره خبرې کول دي. نو لمونځ